بله ورځ مې د ورور ولید تا پسې ډېرې خبرې کولې. څه شی زما ورور؟ سلام، جوړ بخیر. ورور مې تاسو را ده؟ نه نشته دلته. زه چې کله راشي دا کارت به ورکې، هغه نه ما یو څو روپۍ اخیستې وي، ورته ووایي چې دې نه خپلې روپۍ هم کټ کړه او سلام هم ورته کوه. او بل به ورته ووایې چې موټر دې لږ څنګ ته ودروه، زه موټر راولمه. څوک و؟ ورور دی و. ولې دې رانه وسته؟ ډېر مې ورته ویل نه راتله. څنګه راغلی و څه یې ویله؟ ورور دې راغلی و ډېر په غوسه و، ویل چې دې نه په خپله روپیو کاږه زما د وسې نه کېږي. او نو ډېر په غوسه و او ویل چې موټر دې څنګ ته ودروه او ویل چې دې نه باید درته ښکته لښتي ته ګوزارو. رښتیا داسې ویله؟ ولې ته په ما دومره اعتبار نه لرې؟ لوی زه ورپسې اوس زنګ کومه. سلام وروره، چیرې دی؟ همدلته یم پارک کې. همدغلته کښېنه، زه درغلم 5 منټو کې. سمه ده، سعید. زه چې پسې ورځو. خیر څوک و؟ ولا ورور مې و، زنګ یې وکړ، ډېر په غوسه غږېده. نه پوهېږم چې څه خبره وي. ولې څه ویل، څه غوسه و؟ ولا نه پوهېږم، لږ مخکې ورغلی یم، پیسې مې ورکړې او ورته مې چې موټر لږ څنګ ته کړه. بل ملګری ورسره ناست و، ډېر بدبخته سړی دی. نه پوهېږم هغه بیا څه رښتیا او درواغ ورته ویلي. راغلی. وروره زه خو تا نه ډېر خفه یم. دا څه ګډې وډې خبرې دې کړې وې زما دې ملګري ته؟ ما څه ورته ویلي دي؟ احمد دې کې جنجال هېڅ خبره نشته. هلته خو ما کیمرې لګولې دي، کیمرې به چک وګورو. نه نشته دلته. زه چې کله راشي دا کارت به ورکې، هغه نه ما یو څو روپۍ اخیستې وي، ورته ووایي چې دې نه خپلې روپۍ هم کټ کړه او سلام هم ورته کوه. او بل به ورته ووایي چې موټر دې لږ څنګ ته ودروه، زه موټر راولمه. ګورو ملګرو، ډېر زر قضاوت مه کوئ. اول ځان پوه کړئ، بیا قضاوت وکړئ. زر فیصله به هم ډېرو خوږو ملګرو نه جدا کړي. ولا وروره ډېره بښنه غواړم، زه هېڅ پوه نه شوم. هېڅ خبره نه ده. باید موږ له داسې ملګرو ځان وساتو چې هغه د دوه ورونو په منځ کې اختلافات راولي یا د دوه ملګرو په منځ کې اختلافات راولي.